دلالي خاطر من وې چرته خندا چرته زمون چاودلې زړونه. السلام علیکم ملګرو، زه یم قاید ذکر عمر او تاسو ګورئ قاید ډسکوري یوټیوب چینل. ملګرو نن درته زه په دې ویډیو کې د ګانې د سلو اینډ ریورب پوره طریقه ښیم چې موږ ګانه څنګه سلو اینډ ریورب کې به کوو. مطلب تاسو چې کوم مخکې کوم ویډیوز وکتل نو دا قسمه ویډیوز به موږ څنګه جوړو، دا قسمه ګانه به موږ څنګه جوړو، بیا چې دی نو د دې پوره سیټ اپ څنګه دی او دا به موږ په کوم ایپس جوړو. نو زه درته پوره طریقه ښیم چې دا به موږ په کوم ایپس باندې جوړو او د دې سیټ اپ څنګه دی، مطلب په کوم سیټ اپ کې چې دا سلو اینډ ریورب ګانه به صحیح راځي. نو پوره طریقه درته زه په دې ویډیو کې ښیم. ویډیو چې دی نو نه به سکیپ کوئ، ویډیو پوره وګورئ چې تاسو په پوره طریقه باندې پوه شئ. نو راځو ملګرو خپل موبایل سکرین ته چې زه تاسو ته پوره طریقه وښیم. نو ملګرو موږ راغلو خپل موبایل سکرین ته. خپل موبایل سکرین ته چې راغلو اوس به هغه ایپس کولو کوو کوم ایپس باندې چې موږ دغه ویډیو جوړو. نو راشو به خپل هغه ایپس به اوپن کړو. دلته کې تاسو کتلی شئ دا یې لیکل دی میوزیک سپیډ چینجر. دا یو ایپس دی چې تاسو په پلی سټور کې میلاو شي. موږ به راشو په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې دغه موږ اوپن کړو دلته کې به زموږ سره اوس دغه ایپس دی دا به اوپن شي. تاسو کتلی دلته کې زموږ سره هغه ایپس دی دا به اوپن شو. اوس دلته کې به اوس یو سانګ راواخلو. تاسو کتلی شئ مطلب دلته کې زه اوس یو سانګ راخلم. دلته ما دا یو څنګ راواغستو دا چې دی دا به اوس دلته کې په دې دغه باندې کلیک وکړو. تاسو کتلی شئ دلته کې موږ په دې نشان باندې کلیک واخلو. موږ په دغه نشان باندې کلیک واخیستو. تاسو کتلی شئ دلته کې چې دی زموږ ګانې چې دی نو راغله. دا چې دی نو دا به اول چې دی دا به بلکل په دا چې دی نو دغه شانتې سیټینګ دی دا به اوس موږ بدلو. مطلب د دې ایډیټینګ به موږ کوو چې په کوم دغه کې دا برابر راځي. د دې پوره سیټ اپ چې دی زه درته اوس ښیم. د رابش الاولنی چې دی تاسو کتلی شئ دا پیچ دی. پیچ چې دی نو دا به موږ راولو -30 ته. تاسو کتلی شئ دلته کې راولو به یې موږ -3 ته. دا تاسو کتلی شئ ای دی -3 ته به یې راولو. ښه تاسو کتلی شئ دلته کې لکه دغه نه دلته کې به ورته موږ ډایرکټ ولیکو -3 بس برابر شو. بلکل تاسو ولیده -3 ته موږ د اولنی پیچ چې دی دا موږ په -3 کې راوستو. دا چې دی بلکل صحیح طریقه ښیم چې زموږ ویډیو کوم سانګ چې دی نو په دې طریقه به بلکل برابر شي. لاندې اوس تاسو کتلی شئ دلته کې لیکلی دا ټیمپو مطلب د دې کوم سپیډ چې دی دا به اوس موږ څومره راولو. دا چې دی دا به موږ راولو 75. دلته کې اوس دا به 75 ته راولو. ښه تاسو ګورئ دلته کې دا چې دی دا موږ 75 ته راوستو. په دې حساب چې دی زموږ ګانې چې دی دا کوم ګانې اواز چې دی دا به بلکل برابر راشي. کوم سلو اینډ ریورب اواز چې دی دا به بلکل برابر راشي. دې نه پس دی نو راشو به په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې 3 ډاټس باندې کلیک وکړو دلته کې به راشو سیو ایډیټ ټریک. دې سیو ایډیټ ټریک باندې به کلیک وکړو. دلته کې تاسو کتلی شئ دغه نوم دی نو دا چې دی دا نوم به موږ لر کړو. مطلب موږ اوس خپل نوم هم ایښودی شو. دلته کې تاسو سلو اینډ ریور نوم ولا ایښودی شئ 1 یا 2 هر څه ورته تاسو ایښودی شئ. مطلب 2 به وله زه کېږدم. دا چې دی نو دا به موږ د دې لپاره کېښودو. دا نوم ولې موږ د دې وجې نه کېښودو چې کوم څنګ چې دی دا موږ ته بیا په اسانه باندې په اخوا نور ایپس کې معلومېږي. مطلب موږ چې اوس دا ویډیو په کوم ایپس باندې جوړو په هغه ایپس کې به چې دی نو دغه ګانې چې دی دا به موږ ته په اسانه میلاویږي. نو دلته کې تاسو کتلی شئ دغه زموږ کوم ګانه چې دی دا دلته کې سیو کېږي. دلته تاسو کتلی شئ دا سیوینګ اډیو مطلب دا چې دی نو بس په اډیو کې سیو کېږي. دلربا نه راځي. دغه کومه ګانې چې دی دلربا نه راځي. دغه ګانې چې دی دا دلته کې اوس سیو کېږي. دا چې دلته کې کله پورې شو دا نښه تاسو کتلی شئ دا چې دی دا ګانې چې دی دا به زموږ سره سیو شي. زموږ کومه ګانې چې هغه زموږ سره سیو شو نو اوس به راشو موږ خپل کین ماسټر به اوپن کړو. د ویډیو چې دی نور ویډیو ته به موږ چې دا ګانه چې کومه ده د ویډیو چې موږ ټرانسفر کوو نو دا به موږ په کین ماسټر باندې ټرانسفر کوو. مطلب ویډیو پسې موږ جوړو. نو راشو په خپل کین ماسټر باندې کلیک وکړو. کله چې موږ په کین ماسټر باندې کلیک واخیستو دلته کې چې دی نو زموږ کین ماسټر به اوس اوپن شي. خو دا کین ماسټر چې دی دا ویډیو واټر مارک دی. دا چې نه دا ویډیو واټر مارک تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. ما چې ویډیو اپلوډ کړله په زما په اکاونټ کې پرته ده. زه به لینک هم په ډسکرپشن کې ورکړم. هغه ځای نه چې تاسو دغه طریقې زده کولی شئ چې ویډیو واټر مارک ماسټر تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ. ما به لاندې په ډسکرپشن کې لینک ورکړی. هغې لینک باندې تاسو کلیک واخلئ نو دغه ویډیو چې دی دا تاسو راغستلی شئ. دلته کې راغلو موږ خپل کین ماسټر چې دا اوپن شو. دلته کې چې نو موږ ولا فریم سلیکټ کړو. مطلب چې اوس یوټیوب دپاره ویډیو جوړوم نو زه به په دې یوټیوب پرې فریم باندې کلیک واخلم. دغه چې دی نو ما دغه باندې کلیک واخیستی. اوس به راشو دلته کې په کریټ باندې به کلیک واخلو. کله چې موږ په کریټ باندې کلیک واخیستو نو دلته کې چې زموږ ګانې چې ده دا کوم سیټ اپ چې دی دا به اوس برابر شي.
ځکه تاسو کتلی شئ موږ راغلو خپل میډیا ته مطلب زموږ کوم میډیا چې ده ګیلري چې ده هغه تصویرونه چې دي هغه هر څه به دلته کې اوس راشي دلته کې چې ده موږ اوس خپلې ګانې له یو بیک ګراونډ راخلو مطلب هر قسمه بیک ګراونډ دی زه دلته کې اوس راشم یو ډاونلوډ دلته کې ما دا ډاونلوډ فیکچرز دي زه به هغې ته راشم هغې نه به یو تصویر راواخلم تاسو کتلی شئ دلته کې لیزن به زه اوس یو تصویر راواخلم مطلب دلته کې یو تصویر دی دا تصویر دی دا ما راواخیستو دا چې کله ما راواخیست نو دا چې دی دا به اوس لږ لانګ کړو مطلب زموږ څومره ګانې هغومره چې دی دا مونږ غټولی شو دا چې نو دا ټیم د دې غټ کوس چې دی نو را به شي اډیو ته راغلو مونږ چې کوم ګانې چې دا هغه سیو کړل هغه به راواخلو را به شي دلته کې په دې البم باندې به کلیک واخلو کله چې په البم باندې کلیک واخلو دلته کې چې مونږ سره ډېر ښه البمز راغله نو مونږ به راشو کوم میوزیک سپیډ چینجر چې دی دې باندې به کلیک واخلو دلته کې چې مونږ کلیک واخلو دلته کې زموږ ټولې ګانې چې دي مونږ چې کومې ګانې په هغې میوزیک سپیډ چینجر باندې جوړې کړي هغه چې دلته کې راغلي تاسو کتلی شئ مونږ چې کومه ګانې سیو کړل وه دلته کې S&R2 مطلب سلو اینډ ورک کومه دویمه ګانې چې هغه مونږ چې جوړه کړو هغه زموږ سره دلته کې راغله مونږ په دې باندې کلیک واخلو کله چې مونږ په دې باندې کلیک واخلو دلته کې چې زموږ ګانې چې دی بلکل زموږ سره دلته کې راغله دا ګانې چې دی دا لکه اوږده ده مونږ به دې سره د لپاسه کوم دغه چې دی دا به ورسره هم برابر کړو تاسو کتلی شئ دا به ورسره پوره برابر کړو دا چې دا برابر شو اوس چې دی نو زموږ ګانې چې دی بلکل برابر ده دې نه بس به راشو مونږ په دې لیر باندې به کلیک وکړو کله چې به لیر باندې کلیک وکړو نو را به شي سټیکر ته سټیکر چې راغلو دلته کې اوس ډېر ښه سټیکرز دي مطلب مونږ کوم قسمه سټیکر چې دی هغه لګوو دلته کې مونږ لګولی شو مطلب دلته کې زه اوس یو سټیکر راخلم دا قسمه سټیکرز چې دي دا دلته کې دي نو ما ته دلته کې دا سټیکر راواغست پر یو باندې ما کلیک واغستو دا چې دی نو دا سټیکر چې دی دا ما راواغستو تاسو کتلی شئ دې دا کوم دغه چې دی دا لږ ډېر زیات تیز نو دی چې دی به موږ دې ځای نه لږ کم کړو اوس تاسو کتلی شئ ښه دې کم اوفیسټي چې دی دا به دې ځای موږ لږ شانتې کم کړو تاسو کتلی شئ اوس اوفیسټي چې کومه ده هغه ترې لږه کمه شوه دا چې دی دا به هم بلکل د هغې سر ته یې ورسوو څومره چې زموږ ګانې د هغې هغومره به دا چې دی دا به هم پوره کړو تاسو کتلی شئ دا چې دی دا هم دغه ځای پوره شوه د نه بس چې دی نو موږ اوس که رایټینګ ورته کوو نو رایټینګ ورته موږ کولی شو دلته کې به راشو اوس دې ګانې کوم یو نوم دی مطلب دلربان راځي دا به ورته دلته کې ولیکو دلته کې تاسو کتلی شئ دغه دلربا چې دی نو دغه دلربا نه راځي دغه چې کوم نوم چې دی دغه ما ولیکلو مطلب د ګانې کوم ټایټل چې دی هغه ما دلته کې ولیکو دلته کې به راشو په دې فونټ باندې به کلیک وکړو کله چې فونټ باندې کلیک واخلو نو دلته کې به اوس د اردو کوم فونټ چې دی هغه به سلیکټ کړو دا فونټ چې دی نو به تاسو ته نه شو کېږي ځکه چې دا تاسو نه دي ډاونلوډ کړي زه یې ډاونلوډ کولو لیکن ماسټر A to Z پورې طریقه چې دی په دې باندې ما ویډیو جوړه کړله ما زما په اکاونټ کې شته څوک زما اکاونټ ته لاړ شي دلته کې زه هغه ویډیو کتلی شي که نه داسې نه وي نو زه به په ډسکرپشن کې لینک ورکړم هغه لینک باندې تاسو کله کلیک کړئ دغه ویډیو چې دی به تاسو ته میلاو شي مطلب لیکن ماسټر A to Z کوم ایډیټینګ چې دی هغه هر څه به تاسو ته میلاو شي دا کوم سټیکر چې دي دا فونټس چې دي هر قسمه دغه چې دی نو دا به تاسو ته میلاویږي مطلب په لیکن ماسټر کې څومره هم ډیټیل هغې کې ویډیو کې به تاسو ته میلاو شي دا چې دی نو موږ دغه کوم دغه چې دی دغه دلربان راځي دغه کوم ټایټل چې دی دغه پکې هم ولیکو د نه پس لاندې نور ایډیټینګ پکې هم کېږي په دې کې تاسو هر قسمه ایډیټینګ په دې کې کولی شئ مطلب دا ایډیټینګ چې دی دا ما وکړو یا تاسو کتلی شئ دا چې دی زموږ ویډیو چې دی بلکل برابر شو بیا به راشو خپل په دې سانګ باندې به کلیک واخلو کوم زموږ چې سرچ سانګ دی را به شي بیا به په ریورب باندې به کلیک واخلو دغه ریورب باندې کلیک واخلو دلته کې تاسو کتلی شئ دغه سپرینګ ریورب مطلب سپرینګ ریورب چې دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ ستاسو ویډیو چې دی دا به نور هم برابر شي که په دې باندې تاسو کلیک نه اخلئ نو هېڅ پرابلم نه کوي دې نه بس چې دی زموږ ویډیو چې دی بلکل برابر شو دا ویډیو چې دی نو دا به اوس موږ راشو په دې سیو باندې به کلیک وکړو کله چې موږ په دې سیو باندې کلیک واخلو دلته کې چې دی زموږ کوم ویډیو چې دی دا به دلته کې موږ سیو کوو مطلب فول ایچ ډي چې دی نو 1080 چې دی نو دا فول ایچ ډي ده موږ چې دی فول ایچ ډي ته ضرورت نشته نو موږ به راشو ایچ ډي به یې کوو 720 کې په 720 کې چې زموږ ویډیو بلکل برابر راځي فول ایچ ډي ته چې کله موږ راشو دلته کې راځي 448 MB او ایچ ډي چې موږ راشو دلته کې راځي 199 MB دا چې دی نو دا موږ په ایچ ډي کې 720 کې هم سیو کولی شو دا چې کله موږ سیو کړل نو دلته کې به راشو بیا په دې سیو ایز ا ویډیو باندې به کلیک وکړو کله چې سیو ایز ا ویډیو باندې کلیک واخلو دا چې دی نو دلته کې زموږ دا ویډیو چې دی دا پوره کېدی شي دا ویډیو چې تاسو کله سیو کړو نو دا چې دی نو دا تاسو بیا یوټیوب له هم ورکولی شئ او په دې باندې ډېر ښکلي ویوز هم راځي هر څوک یې خوښوي هم دا قسمه سلو اینډ ورک ګانې نو تاسو چې دی نو ډېر زیات ارننګ پرې کولی شئ
یوټیوب نه مطلب تاسو چې دی په دې باندې به ویوز زیات راځي، سبسکرایب به پرې زیات راځي، نو د هغې وجې نه چې دی تاسو په پرې ډېر زیات ارننګ راځي. نو ملګرو دا وه د ګانې د سلو اینډ رولر پوره طریقه چې موږ به خپل یو سانګ چې دی د پښتو سانګ د اردو سانګ د هر قسمه سانګ چې دی نو موږ به په دې طریقه باندې چې دی سلو اینډ رولر ته به یې کنورټ کوو. نو ملګرو که ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل چې دی دا ورسره سبسکرایب کړئ، ورسره بیل آیکن باندې هم کلیک واخلئ چې زموږ نوي هر ایډیټینګ ویډیو چې دی په پښتو باندې تاسو ته حاصله شي. نو زه اجازه غواړم د لوی الله په امان.